بالاخره ساینس اسلام ته تسلیم شو. هغه پخوانۍ پوښتنه چې د ډېر وخت نه نامعلومه پاتې وله بالاخره حل شوله. پوښتنه په دې ډول وله: آیا چرګ مخکې پیدا شوی که هګۍ؟ اسلام مقدس دین موږ ته وایي چې چرګ مخکې پیدا شوی، خو ساینس بیا په بل اند دی. هغه وایي چې نه، هګۍ مخکې پیدا شوې ده. نو د ساینس او اسلام په منځ کې دلته ټکر راغی. اگر چې موږ او تاسې په دې باور او عقیده یو چې اسلام یو مکمل دین دی، کوم خالیګاه نه لري. هر خالیګاه چې پیدا کیږي پر موږ مسلمانانو کې پیدا کیږي. خو دا دفعه ساینس هم اسلام ته تسلیم شو او اسلام بیا هم لکه هر چېرته چې بریا خپله کړې، دا ځل یې هم بریا خپله کړله. په دې اواخرو کې فلیټ پوهنتون ساینسپوهانو وموندله چې یو ځانګړی پروتین په نوم د اوکلید 11 چې د هګۍ د پوست جوړېدو دپاره ډېر مهم پروتین دی، یوازې د چرګې په تخمدان کې پیدا کیږي. نو دا معنا لري که چېرته چرګه نه وي نو دا پروتین نشته، نو چې پروتین نه وي هګۍ هم نشته. نو د دې نه معلومیږي ساینس بیا هم اسلام ته تسلیم شو.